بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو د مسلمانو خویندو لپاره څو درسونه ځانګړي کړي وه. په نن درس کې بیا هم د حجاب پر موضوع باندې تمیږو. مخکې مو دلایل پر دې ډېر وویل چې د ښځې لپاره حجاب کول لازمي دي. دا خبره تقریبا زموږ په ټولنه کې ټول مني. اکثره خلک که نارینه وي که ښځینه وي دې ته نه حاضرېږي چې بې حجابي وکړي، او نه مسلمانې خویندې دې ته حاضرېږي چې خپل حجاب لرې کړي. خو یوه بله بدبختي سته، باید متوجه ورته وسي. هغه دا چې اکثره وخت ښځې په خپلو کورونو کې د بعضې قریبانو څخه چې ستر کول ځینې واجب دي د هغو څه ستر نه کوي، یا په خسرګنۍ کې د بعضې قریبانو څخه ستر کول لازم وي دی ستر نه ځینې کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې یا رسول الله، د ښځې لپاره د خسرګنۍ د قریبانو څخه هم ستر کول سته؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې هغه سور اور یا د اوره ډکې ایرې دي، ځکه کمې فتنې چې د خسرګنۍ د اقرباو څخه پیښیږي او د فتنو د پیښېدو چانس ډېر دی، د نابلدو خلکو څخه غومرې خطرات یا چانس دومره ډېر نه دی لکه د دې قریبانو څخه. نو لحاظه مسلمانه خور باید دا خبره ښه زده کړي چې دا باید د محرم څخه پرده ونه کړي او د نامحرم څخه پرده وکړي. محرم او نامحرم پیژندل پکار دي. محرم چاته وایي؟ نامحرم چاته وایي؟ محرم هغه چاته ویل کیږي چې د یوې ښځې نکاح د ابد دپاره ورسره حرامه وي، یا د نسب په وجه، یا د نکاح په وجه، یا د شیدې یا د رضاع په وجه باندې. د نسب په وجه چې نکاح ورسره حرامه وي، هغه د ښځې پلار دی، د ښځې ورور دی، د ښځې اکا دی، د ښځې ماما دی، د ښځې خوریی دی، د ښځې وراره دی، د ښځې زوی دی. دا هغه کسان دي چې د نسب په وجه باندې د ښځې نکاح د ابد دپاره ورسره حرامه ده. او د ښځې نکاح چې د یوې کورنۍ سره وسي، هلته هم بعضې محرمات پیدا کېږي. البته ځینې موقتي دي، ځینې دائمي دي. یوه ښځه چې د یو سړي سره نکاح وکړي، د هغه سړي پلار د دغه نکاح په وجه باندې پر دې ښځه حرام سو د ابد دپاره. د ژوند در پایه بیا دا ښځه د خپل خسر سره نکاح نشي کولی. که څه هم خپل خاوند یې طلاق کړي، که څه هم خپل خاوند یې وفات سي، بیا هم د دې نکاح په هیڅ صورت د خسر سره نه روا کېږي. همدا ډول د دې ښځې نکاح د اخښې سره نه روا کېږي، د خور د خاوند سره. یو سړی نسي کولی چې دوې خوندې په یو وار په نکاح واخلي. البته دغه حرمت موقتي دی. که یو سړي خپله ښځه طلاقه کړل او یا یې مېرمن وفات سوه، دی کولی سي چې د هغې ښځې د خور سره نکاح وکړي. نو ښځې ته په هیڅ صورت نه ده جایزه، په هیڅ صورت نه ده ورته جایزه چې دا خپل مخ د خور خاوند ته لڅ کړي. د اخښې څخه به ستر ضرور کړي. اخښې او پردی سړی دا هیڅ فرق نه لري. او زموږ په ټولنه کې بدبختانه
یو ډیر ناروا او ډیر بد رواج لا دا هم ستا. وای د ورور سره سفر نه دی روا، د اخ سره روا دی. سبحان الله، دا بیخي د ګناه خبره ده. قطعا د اخ سره سفر نه دی روا، قطعا د اخ دید نه دی ورته روا، او د ورور سره هم سفر کولی شي هم دید ورته روا دی. همدا ډول زموږ په ټولنه کې د لیوره سره ستر نه کېږي. د لیوره سره هم موقت نکاح نه ده روا. که دغه سړي ښځه طلاق کړل یا خاوند وفات سو، دا ښځه کولی شي چې د لیوره سره نکاح وکړي. د لیوره څخه به هم ستر کړي. البته زموږ علماو یو مسله راوړې ده، وایي کله چې 4-5 وروڼه یې په ګډ کور کې اوسېږي، هلته هغه اوله درجه پرده چې باید مخ، لاسونه، پښې دا ټول پټ وي، دا نسي کېدلی. نو ځکه وایي 2 کاره به ښځه په کور کې کوي، په دې ګډ کور کې چې اوسېږي. هغسې روبرو به د لیوره سره نه کېږي لکه څرنګه چې دا د خپل ورور سره مخ په مخه کېږي، یا د اکا سره یا د ماما سره، بلکې پلو به نیسي، دا یوه سترګه به ښکاره کوي تر کومې اندازې پورې چې ممکنه وي دا به پر مخ نه ښکاره کوي. دوهم کار دا چې بې له ضرورته به خبرې نه سره کوي. کله چې اشد ضرورت سي و یا دا به کوي. او دا طریقه بیخي غلطه ده چې په یو کور کې ورونه یې پر یوه دسترخوان سره کښېني، نر و ښځه، بلکې ورېنداره او لیور به بې ضرورته قطعا خبرې نه سره کوي، قطعا به د 2 محرماتو په څېر نه سره مخ کېږي. همدا ډول زموږ په ټولنه کې مصیبت دا دی چې کله یوه ښځه یو کور ته واده سوه، نو دا ښځه بیا د خپل خاوند د خوريي څه ستر نه کوي. حال دا چې د سر خوريي دا د محرماتو څخه نه دی، پر ښځه لازمه ده چې د اندرور د زوی څه ستر وکړي، د خاوند د خوريي څه ستر وکړي. او همدا ډول زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې ښځه د لیوره د زوی څه ستر نه کوي. د لیورزي څخه ستر کول که بالغ سي فرض دی. زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې کله یوه ښځه کور ته واده سي، نو هغه د خواشي زوم چې یې راسي، یا یې د خاوند اخ شي، یا د دې د اندرور خاوند، دا ښځه ستر نه ځینې کوي. حال دا چې هغه پردی سړی دی، ستر کول ځینې فرض دی. د خاوند د ماما څخه زموږ په ټولنه کې خلک ستر نه کوي. حال دا چې د خاوند ماما دا د محرماتو څخه نه دی، پردی سړی دی، ستر کول ځینې فرض دی. همدا ډول د خاوند اکا د دې څخه ستر کول فرض دی. د خاوند اکا که کور ته راشي، ښځه به ضرور ستر ځینې کوي، د محرماتو څخه نه دی. همدا ډول د یوې ښځې امه، یعنې دا چې یوه ښځه د یو سړي سره نکاح وکړي، د هغې ښځې د خور سره، د هغې ښځې د خاله سره، د هغې ښځې د امه سره دا سړی نکاح نسي کولی تر څو چې دا ښځه یې په نکاح کړي. ها، که یې ښځه طلاق کړل، بیا د هغې ښځې د خور سره هم نکاح کولی شي، د عمه سره هم نکاح کولی شي، د خاله سره هم نکاح کولی شي. بناء دا حرمت موقتی دی. نو د ښځې خاله به د خورزیې د میړه څخه ستر ضرور کوي. د یوې ښځې عمه به د ورېرې د خاوند څخه ستر ضرور کوي. نو په دې لحاظ باندې دا زموږ په ټولنه کې دا څه مسائل شته، د دې څخه ځان ساتل پکار دي. همدا ډول هغه وخت به یوه انجلۍ ستر شروع کوي چې کله د فتنې خطره سي.
رد موتار دغه مسائل ټول را نقل کړي دي. همدا ډول احکام القرآن او احسن الفتاوا جلد 6 صفحه 30 احسن الفتاوا بیا رد موتار ته حوالې ورکړي. نو هغه الک چې هغه د ښځو د مسائلو واقفیت او شناخت ورته معلوم وي، د شهوت ماده پکښې پیدا سي، د داسې الکه څه ستر کول دي پکار دي. او انجلۍ چې کله تر بلوغه ورسېدل ستر او پرده ورباندې لازمه ده. د انجلۍ اقله موده چې په بعضې منطقو کې دا بلوغ ته رسېږي د 9 کلنۍ څخه شروع بیا تر 15 کلنۍ پورې. او دې ته ورته څه مسائل نورې هم شته انشاء الله العزیز، هغه به په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.